طالبانو د افغانستان په اړه د برطانیې د دریځ هرکلی وکړ. په سلامونه مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د اوسني حکومت په وړاندې د وسلوال مخالفت څخه د ملاتړ نه کولو او له اسلامي امارت سره د تعامل په اړه د برطانیې د دریځ هرکلی کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې وروسته له هغه کړي چې د افغانستان لپاره د برطانیې شارج د هوګو شورتر چې خپل ماموریت له خطر څخه په مخ بیایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستیو پیښو ته په اشاره پرون یکشنبې وویل چې برطانیه په دې هیواد کې د افغانانو په ګډون د هر هغه چا چې د تاوتریخوالي له لارې د سیاسي بدلون هڅه کوي او یا هر هغه فعالیت چې د سیاسي موخو لپاره تاوتریخوالی راپاروي ملاتړ نه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبې ناوخته د جون په 19مه د غبرګولي په 29مه د برطانیې له دې دریځ څخه د هرکلي په اعلامیه کې ویلي د دې حقیقت درکول د قدر وړ دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات او له اسلامي امارت سره مثبت تعامل د سیمې او نړۍ په ګټه دی. دا زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.